په خوست کې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو کینولو لوی ملي اشر ترسره شو. دغه ولسي اشر چې د متون تپې په سر ترتیب شوی و، د خوست ولایت د بیلابیلو چارواکو په ګډون د رسنیو استازو، ګڼ شمېر خلکو او د ښوونځیو زده کوونکو برخه درلودله. د زرغون خوست تر نامه لاندې د دغه ولسي اشر لومړی نیالګی د خوست ښاروال له لوري کینول شو، چې ورپسې نورو بیلابیلو مشرانو او ځوانانو په دغه ملي پروسه کې خپله ونډه ترسره کړه. که څه هم تیر کال ورته اشر ترسره شوی و، خو د سمې ساتنې او پالنې په نه کولو ټولې ونې وچې او یا هم له بیخه ویستلی شوي وې. په نننۍ میله کې د خلکو غوښتنه هم همدا وه چې د نیالګیو پالنه او ساتنه دې ترسره شي. دا چې تاسې نن ګورئ د تیر په څیر یو ځل بیا د زرغون خوست میله ده چې ډېری خوست میشتې راغلی دي د هیواد د سمسورتیا لپاره نیالګي کینوي. که څه هم نیالګي نورو کلو هم کینول کیږي، یوازې دا نه چې د نیالګیو کینول ضرور دي، تر څنګ دغې پالنه، مراقبت، ساتنه ضرور ده چې دغه نیالګي باید په وخت اوبه شي او تر څنګ د مالونو، د ماشومانو له هر ډول افاتو نه وساتل شي. ورته یو تن ورزشکار هم په دې لویه میله خوښي څرګندوي او وایي چې دا ډول میلو کې د دولت او ولس ترمنځ فاصلې له منځه ځي او ورزشکارانو ته د یو مناسب چاپیریال رامنځته کول په دوی مثبت اغیز کولی شي. نیالګیو کې موږ برخه واخلو، یعنې ورزشکارانو هم کولی شي چې په هره برخه کې یو ولس سره د دولت سره همکاري وي، همکار پاتې شي. انشاءالله موږ ورزشکاران به تل د ولس دپاره د خدمت جوګاو په هره برخه کې انشاءالله. یو دا نه چې نن نیالګیو جسم دی یا بل شي جسم دی، موږ په هره برخه کې دولت سره ولس سره همکار و، تل به همکاري کوو. خاصتا ورزشکاران چې دوی په ازاده فضا کې تمرین نه ډېر سخت خوند خوري، څو خوند خوري ډېر زیات. همدارنګه د خوست ښاروالۍ ځینو کارمندانو د نیالګیو د ساتنې او پالنې په برخه کې د خپلو کلکو همکاریو ډاډ وښود، خو له خلکو یې غوښتنه کوله چې د همدې نیالګیو په پاللو کې له دوی سره مرسته وکړي. داسې د ښې ساتنې وکړو، ښه اوبه ورکړو او د چا مال پرې نه ږدو، دلته سمه کار پرې روان کړو، د بخونې د تیږې میږې پرې نه ږدو، داسې کینې هېڅ په درد نه خوري. دا کینوله د ونو ساتونکي یو، ونې لکوو، خدمات یې کوو، موږ ښاروالۍ په لاره مقرر یو چې دا ونې ولګېږي، مولونه یې وساتو، د اوبه ورکړی شي، خدمات یې وکړی شي، جوړې شي، دا یو ښکلا جوړوي. پالنه چې ونه شي دا ټول مصارف ټول چټي شي، دا به کېږي، مول نه به سوتې، د بندګانو نه خلکو نه به سوتې، خدمات به کې، اوبه به ورکوي. یاد دې وي چې د زرغون خوست میله هر کال په همدې وخت د زرګونو نیالګیو په کینولو سره د خوستیو ځوانانو په ګډون ترسره کیږي، چې نن ورځ هم د متون غونډۍ په سر په زرګونو ونې کینول شوې.